څومره لرې قرآن ناسم لکه وایي څومره لرې د تیرو شاته منزل دی ژوند په دشتو کې په سپارو خپو مزل دی څومره لرې د تیرو شاته منزل دی ژوند په دشتو کې په سپارو خپو مزل دی د وطن په وسایلو مې اور بل دی چې د غل سره د کور څوکیدار مل دی د وطن په وسایلو مې اور بل دی چې د غل سره د کور څوکیدار مل دی د خرابو نه بس خراب شم یاره درمین شوم په الله باندې توکل دی د خرابو نه بس خراب شم یاره درمین شوم په الله باندې توکل دی هسې خلکو زمانه بدنامه کړې خو کچل دی نو په ما او تا کې چل دی هسې خلکو زمانه بدنامه کړې خو کچل دی نو په ما او تا کې چل دی اوس د زړه په زور د ژوند سندرې وایي ستا مین اوس په څلورو څانګو شل دی او په دې ښار کې خودپرسته خلک اوسي ابجان پکې د مینې په تکل دی او شعرونه دي چې بې له مینې لکه وچ ګلاب رجېږم وخت به تیر وي زه چې بیا رازرغونېږم کرښې تصویرونه مې سنبال که زه چې نه یم نو بیا به دې یادېږم کرښې تصویرونه مې سنبال که زه چې نه یم نو بیا به دې یادېږم فاروق فضل او نعیم انجم صاحب ته دا شعرونه ډالۍ چې لکه درد په پرهرونو کې نڅېږم لکه اوښ کې غلی راسسېږم خزانې د دنیا څه کړم عابده زه د ژوند په لاره مینې ته پسخېږم او یو څو شعرونه نور یو دوه درې شعرونه بس ډېر نه چې نه زه ګوره دومره شعرونه ویل پکار دي چې د عوام حضرات یې هضم کړي که نه چې راولټوي کړي نو بیا خوند نه کوي چې آغاز د ژوند د نوي کال مې وکړو ماتم د ړنګ وجود په حال مې وکړو بغیر له تا مې زندګي تېره کړه چې لیونی نه شوم کمال مې وکړو بغیر له تا مې زندګي تېره کړه چې لیونی نه شوم کمال مې وکړو هسې په ښکلو مې خپل وخت ضایع کړو لکه طواف د درمسال مې وکړو هسې په ښکلو مې خپل وخت ضایع کړو لکه کمال د درمسال مې وکړو او کافر اشنا ته مې د خپلې مینې عبید ملنګه څومره سوال مې وکړو ډېره مننه بس دی یاره بس دی بس یو څو شعرونه اوس سنجیده یو غزل دی چې راویښ به شي د ولس په شور د ازادۍ راویښ به شي د ولس په شور د ازادۍ چې هر پښتون ته وکمه پیغور د ازادۍ راویښ به شي د ولس په شور د ازادۍ چې هر پښتون ته وکمه پیغور د ازادۍ زمونږ د مظلومانو وینې څومره قیمتي وي